وايي سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د پسو پر یوه شپانه ورغلی او شپانه ته یې وویل ای شپانه د علومو په اړه څه معلومات لرې؟ شپانه وویل 5 خبرې مې زده دي او 5 نورې ته راوښیه چې په هغه سره مې علم پوره او کامل سي. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه وویل ته هغه ستا خبرې راته ووایه او بیا به زه نورې پر در زیاتې کړم. شپانه وویل لومړۍ خبره دا ده کله چې رښتیا موجود وي درواغ نه وایم. دوهمه خبره دا ده کله چې حلال موجود وي حرام نه خورم. درېیمه خبره دا ده تر څو چې په ما کې عیبونه وي د خلقو په عیبونو پسې نه ګرځم او نه یې بیانوم. څلورمه خبره دا ده کله چې الله جل جلاله مې ویني نو نافرمانی یې نه کوم. پنځمه خبره دا ده چې د الهي نعمتونو انکار نه کوم او دغه راکړل سوي نعمتونه مې بس دي. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه ورته وویل د اولینو او آخرینو علم دې سره یو ځای کړی دی. پر دغه 5 خبرو او 5 خویونو چې ستا سره دي همیشه توب وکړه. تر دغه زیات شی نسته.